پښتونه ته د اټک ناخه کافرې او دیخوا دهشتګرې. نن چې په کوم سند کې کومه واقع شوې دلته ما دا لینک ورکړی دی د پښتنو سره او پښتنو رسټورانټونه کاروبارونه بند کړي. پښتنو موږ به غیرت په څه شي کوو؟ والله چې هر رقم ناروا موږ سره د پنجاب او د پنجاب بادارانو وکړه. قسم دی چې په یو شي به د موږ سر په ونه کړه. موږ به کله راوچتېږو، موږ کې به کله غیرت راځي. هسې یو زموږ تاریخ دی او دا دی او هغه دی. خلک به وایي چې یاره دا افغاني مهاجر دی او دا دی او هغه. نه 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 نه، که لر دی او که بر دی چې خالص ستا افغان ته پښتون یې، بس په تا باندې ټاپه ده. والله کې دې نه په پنجاب کې عزت وي، والله کې دې نه په سند کې عزت وي، نه دې والله کې په کراچۍ کې عزت وي. دا هماغه کراچۍ ده، دا هماغه کراچۍ ده چې نن په سند کې دا واقع وشوې چې ستا لاشونه ستا مړي به په بوجیو کې به یې راوړل، په بوجیو کې به پیدا کېدل. دا هماغه کراچۍ ده. او هماغه دهشتګر ضیاءالحق به د MKM والا د ټوپکې ورکولې او ستا پښتانه بیا په کراچۍ کې وژل. نو موږ کمې ورځې لا پیدا یو، په څه شي باندې غیرت تاسې کوئ؟ تاسې ته خو بیا احمدشاه ابدالي نه را پیدا کېږي، تاسې ته خو بیا محمود غزنوي نه را پیدا کېږي، تاسې ته خو بیا فخر افغان باچا خان بابا نه را پیدا کېږي. نو خو همدغه اوس ټیم دی که نه؟ غږ وکئ، غږ وکئ. اول په عمران خان غږ وکئ، منظور پښتون باندې غږ وکئ، اچکزي صاحب باندې غږ وکئ، په ایمل ولي خان صاحب غږ وکئ چې ټول دغه پښتانه افغانان سره راجمع شئ او ولې ازادي د پنجاب د دې دهشتګر نه. دا د هندوانو ریاست دی، دا د انګریزانو ریاست دی، دا پاکستان نه دی. او پښتنو دی زمونږ بعضې پښتانه وایي پاکستان نه هم که پہچان دی، وایي موږ د پاکستان پیژنګلي را کړي. پاکستان تا له پیژنګلي نه ده در کړې. ته چې په دې پښتونخوا پروت یې، دا ستا د پلار نیکه وطن دی. پاکستان ته استعمال کړي 83 کاله. پاکستان ستا خویندې میندې بې عزته کړي. پاکستان ستا ځوانان تباه او برباد کړه. پاکستان ته دنیا ته دهشتګر معرفي کړی. دا ستا د پلار نیکه وطن دی. په تا باندې د چا احسان دی؟ او پښتونه نه دې پرېږدي. دا ټک ناخوا چې واوړي بیا ته بیا ورو دا فرق نشته دی چې د هر دې پښتون یې. نو په کم دغه نن ورځ ده پښتنو، که دا مو کم د لاسه ورکړه، دا عمران خان مړ، خدای نخته مړ شو، یا منظور پښتون مړ شو، یا بل مړ شو، تاسو سره نور لیډران کومه دي؟ په چا پسې بیا ځئ؟ همدغه موقع ده او دا اول ځل نه دی پښتنو چې ستاسو سره دا کار کېږي. تاسې دا ویډیوګانې راوالی چې تاسو سره په لاهور کې کومه کار دی چې تاسو سره په لاهور کې ونه کړو، کومه ناروا ده چې تاسو سره په لاهور کې ونه شوه. په تا باندې ډرامې جوړېږي که نه جوړېږي؟ په تا باندې د پنجاب مولیان مسخرې کوي که نه کوي؟ نسواري درته وایي که نه وایي؟ بوین درته وایي که نه وایي؟ په دیوانونو لیکي که نه لیکي چې همکو پټان چوکیدار کی ضرورت ہے؟ او موږ د احمدشاه ابدالي بچیان یو. خیرات به کله راځي؟ پښتو به کله راځي؟ موږ خو ذلیل او تباه او برباد کړو د پاکستان د دهشتګرد ترورست ریاست. دا د اسلام په ضد جوړ شوی ریاست. د خدای په لحاظ باندې پښتنو خپل ځان هم وپېژنئ. په خپل پلار نیکه وطن کې ته غلام کړی، د امریکې غلام کړی، د برطانیې غلام کړی، د پنجاب غلام کړی. همدغه پنجاب دغه دهشتګر ریاست، همدغه شهباز شریف او نواز شریفي. په خدای کې نو که ځوانان هم تباه او برباد دي. ځوانان هم ته وګوره کم ځای کې دي، کم ځای کې مسافر دي. د دوه وختو یا دوه وخت ډوډۍ ته دې نه پرېږدي چې ته مزدوري وکړي. دا څوک د سره دا کار کوي؟ 83 کاله کېږي چې ستا په وینو باندې دا پنجاب لوبې کوي. 83 کاله کېږي که په لر کې دي که په بر کې دي. 83 کاله کېږي چې زموږ د خویندو میندو سره لوبې کوي. دا د چا خویندې میندې دا لر او بر کې؟ نن یې زه دومره کمزوری کړی یم، دې پنجاب زه دومره کمزوری کړی یم. بعضې ورونه راشي وایي طالبانو 250 امریکې ته شکست ورکړو دا ورکړو. بلکل زه دا شکست مې سره ومنلو، خو زه یې دومره کمزوری کړی یم چې همدغه طالب د یوې پنجاب د تیارې د زوره نه دی. په خوست کې بمباري وکړه، 20 ماشومان یې په یوه شپه باندې شهیدان کړه. همدغه پاکستان دهشتګر ریاست په روژې په میاشت کې همدا کار یې موږ سره وکړو. همداسې په کونړ کې همداسې کار وکړو. نو زه ما کې څه شی پرېښی دی؟
او زه تاسې پښتنو ته وایم چې دا مبارزه یوازې په موږ باندې نه کېږي او نه یوازې په تاسې کېږي، لر او بر به یو ځای کېږئ، د احمدشاه بابا لښکرې به جوړوئ او بیا به ورځئ په پنجاب باندې بیا به ازادي اخلئ. موږ چې کلم انډیا باندې فتحه کړې ده نو لر او بر پښتانه ټول یو ځای شوي دي. احمدشاه بابا سره ټول د پورته وطن نه پښتانه نه راغلي، د لر او بر ټول یو ځای شوي او په پنجاب باندې ورغلي او پنجاب یې فتحه کړی. او زه تاسې ته وایم د پاکستان په پوځ کې پښتنو پوځیانو، تاسې هر یو شیرخان هستئ، کرنل شیرخان، په دې خویندو میندو هم غیرت کوئ که نه کوئ، په دې پښتنو باندې هم غیرت کوئ که نه کوئ، په دې ځوانانو باندې د یو پښتون د 10 پنجابیانو جواب وایي که 30% هستئ د پاکستان په پوځ کې او که 40% هستئ، راوچت شئ، وشړئ دا تورمخې دا د هندو د رجت سنګ اولاد د دې وطن نه او واخلئ ازادي. ما تاسې ته مخکې ویلي قسم دی که نن دا عمران خان مړ شو ستاسې دا مومنټ دا هر څه ختمېږي. نو همدغه وخت دی ستاسې چې تاسې ځان ته پښتونستان یا لوی افغانستان مبارزه وکړئ. که په بل رقم ستا خلاصیو زه د خدای راسي او تاریخ به تاسې هېڅکله معاف نه کړي. همدغه ټیم دی راوچت شئ، والله وژنیم، تباه کیم، بربادیم، شرمیم. په دغه پښتنو لیډرانو غږ وکئ، په لکاو په میلیونها واستئ و د خدای په لحاظ باندې ته سوات ته وګوره، دوبۍ ته وګوره، سواتي ځي په دوبۍ په سرو شګو کې مزدوري کوي، ته وزیرستان ته وګوره او قطر ته وګوره، په سعودي ته وګوره، ته پښتونخوا ته وګوره، ته افغانستان ته وګوره. د لر او بر پښتنو څومره بېعزتي چې شوې په دنیا کې دومره بېعزتي چا نه ده کړې لکه دومره دې دهشتګرد پاکستان ریاست چې کړي. او ما تاسو ته دا ویلي وو چې تاسې پاکستانیان ناست یې زما ښکته پښتنو ورونو، تاسې خپله پېژنګلي په دې مصنوعي ریاست دهشتګرد ریاست پاکستان کې غیبه کړې ده. ستاسې خپله یو پېژنګلي ده، ستاسې خپله یو قابل خلک هستئ، تاسې خپله یو بهادر خلک هستئ. تاسې د دې تور پنجابي نه برخې دنه وړی، مدنیت دنه وړي، دهشتګرد دنیا ته معرفي کړی، پیسې ستا په سر هلي، خویندې میندې درته بېعزته کوي، ځوانان درته بېعزته کوي. وروڼه په کراچۍ کې، په لاهور کې، په هر ځای کې ځای مهربانه د پښتون حیثیت زه یقین وکړه چې بېادبي دې ډېره معافي د مردار د سپین هم د دی د پښتون حیثیت یې لاندې غورځولی، همدغه پنجاب همدغه خلکو. او دا شی موږ عملي میدان ونې لیدلی. پښتون ته ګده وایي، خر دی خر، قسم ده خورم چې په دغه الفاظو ورته د دې عمومي سوچ دا فکر دی. نو خبره دا ده چې همدغه د انقلاب شپې دي، همدغه مخشرانو باندې غږ وکئ. تاسې الحمدلله په لکاو خلک په منظور پښتون راغونډېږي، په لکاو خلک په عمران خان راغونډېږي، په لکاو خلک په اچکزي صاحب راغونډېږي، په لکاو خلک په ایمل ولي خان راغونډېږي. یو موټی یو اواز وکئ چې انقلاب، ازادي د پنجاب غلام ریاست نه ازادي ودول. والله چې ستاسې بچیان به هم غلاماني. نن ستاسې هر یو پاکستانی چې د پاکستان په نوم باندې دلته شناختی کارت په جیب کې لري 2.5 لکه پاکستاني روپۍ تاسې قرضدار یاست. ستاسې هر یو بچی یې ګرو کړی دی او والله چې همداسې به دا سلسله روانوي. نو موږ په تاسې غږ کوو چې په سند کې یا په کراچۍ کې چې کوم دا واقع شوې دا اولنۍ واقع نه ده او دا واقع هم نه ده چې ګینه دا پورته پښتانه دي او دغه نه هلته ته یو فکر یو سوچ دی ستا په مقابل کې. او تاسې ته مو وویلې چې وخت به راځي والله چې همدغه سند به اول ازادي اخلي، همدغه کشمیریان به اول ازادي اخلي. نو پښتنو واورئ چې خپل ازادۍ دپاره هم کار وکړئ. خپلې خپلواکۍ زما دا 2 کاله 8 کاله په دغه باندې مبارزه ده او زه وینم ستاسې آینده، ستاسې ژوند، ستاسې ترقي، ستاسې پرمختګ، ستاسې عزت، ستاسې مړانه، ستاسې تاریخ هغه په دې کې دی چې یا لوی افغانستان یا ذاته پښتونستان. که په بل رقم باندې تاسې پرمختګ وکړو زه او د خدای راستي. نن په دې پښتونخوا کې د وړه شاړ شي ته وګوره چې پنجاب تا ته وړه راپرېږدي. نن د پښتونخوا کې هغه شی شاړ شي چې هغه د پنجاب نه راځي ولا کې درته راپرېږدي. نور څه رقمي غیرت په څه شي کوئ؟ نو زموږ اولنی په پوځ باندې په پوځ کې چې کوم پښتانه دي پرېږدئ دا بې غیرتۍ ژوند نور پرېږدئ. دا پښتانه هم ذلیل او تباه او برباد دي. دا وژنې دا دهشتګرد ریاست و د نه قدر هماغه رانور چې دی 440 پښتانه شهیدان کړي که نه دي شهیدان کړي. همدغه MKM والا الطاف حسین څومره پښتانه په کراچۍ کې شهیدان کړي. نو خبره دا ده چې دا تاسو ته وخت نه دا ویلي دي. او همدغه باجوا، همدغه دهشتګرد کرنیلان او جرنیلان د پښتنو نه یو بزنس کاروبار جوړ کړی چې خرڅوم به یم، بېعزته کوم به یم، ډالر به هم پرې اخلمه
او دلته سي مهربانه بیا موږ ته و چې بہت بہادر قوم دی. څنګه بهادر قوم یم چې ته ما زیري لکې ما ته نسواري وې ما په کاروبار ته نه پرېږدې سي مهربانه د چوکیدار نوم دې راواني ښې د بویندون نوم راواني ښې نو غیرت او پښتو پیدا کړئ افغانه زما ښکته پښتنو ورونو. پاکستان ستاسې په ملک باندې قبضه کړې ستاسې په خاوره باندې قبضه کړې. پښتونخوا ستا د پلار نیکه د لوی افغانستان حصه ده. دا احسان د پاکستان مه منه. پاکستان به ستا احسان مني چې دا 3 کالې ته دلته د امریکې غلام وساتلې د برطانیې غلام وساتلې دې د رجت سنګ اولاد په تا باندې باچهي وکړه. همدغه ټیم دی چې راوچت شي د ملکن خلکو راوچت شي د باجوړ خلکو راوچت شي د وزیرستان خلکو راوچت شي اجزي او عموما ټولو قومونو ته ویم او وشړې دا تورمخی د دې اټک نه ور واړوئ که بله لاره تاسې سره پاتې دا 2 لارې دي یا به د غیرت ژوند تېروئ یا به د بې غیرتۍ ژوند تېروئ. موجوده چې دی زموږ د لرو برو پښتنو افغانانو قسم په خدای دی چې د بې غیرتۍ ژوند دی. زه په سپین بولده کې د خپلو خویندو میندو پوښتنه نشم کولی پنجابی راته بې عزته کوي. بې غیرتي ده که نه ده؟ زه په تورخم کې د خپلو خویندو میندو د سپین ږیري جواب نشم ویلی د پنجاب په مقابل کې نور څنګه بې غیرتي. والله کې خو داسې کارونه په دنیا کې یو چا سره هم چې لکه موږ سره چې روان دي. نو خبره دا ده چې همدغومره خبرې زه لږ خبرې په اردو کې کوم. الله دې وکړي چې دا کلپ ملګري جوړ کړي. د بلک شربت وسکمه. آج جو سلمی ہوا پٹھانوں کے ساتھ یہ پہلے والا اور آخری والا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے دہشت گرد جرنیلان کرنیلوں نے ہمارا ہزاروں پٹھانوں کو مارا ہے سن میں. جو اس ٹائم MKM والا اس ٹائم اس کا جو گورنمنٹ چل رہا تھا تو پٹھانوں کا جو لاش ہے نا وہ بوری میں ملتا تھا اس کو ذبح کرتا تھا. تو ہم آپ سے یہ بولتا ہے کہ پٹھان آپ کے ساتھ ابھی نہیں رہنا چاہتا. بالکل ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان غلام ریاست ہے. ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد ریاست ہے. ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان یہ مصنوعی ریاست ہے. یہ پٹھانوں اسلام کے خلاف ہے. آپ نے ہمارا لاکھوں لوگوں کو مارا ہے. پاکستان کا ہم احسان مند نہیں ہے. جو پختونخوا ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے. یہ جو پختونخوا ہے یہ پٹھانوں کا جگہ ہے. یہ جو پختونخوا ہے آپ نے امریکن سے ملین ڈالر لے کر پٹھانوں کو مارا ہے. تو اس لیے آج ہم آواز اٹھاتا ہے کہ عمران خان صاحب, منظور پشتون صاحب, اچکزے صاحب اور امل ولی خان صاحب ابھی ٹائم ہے اٹھ جاؤ اور سارا پٹھانوں کو اکٹھا کرو اور آزادی دے لو اس پاکستان دہشت گرد ریاست سے جو کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتا ہے. آپ اپنے ڈراموں میں آپ ہم کو نسواری بولتا ہے, آپ ہم کو گدا بولتا ہے, آپ ہمارا پٹھانوں کو بہت نیچی نظر سے دیکھتا ہے. ہم کو پتہ ہے ہم سارا پنجابی کی بات نہیں کر رہا مگر اس سے جو ہے پہلے بھی آپ نے پٹھانوں کو بہت سا ہزاروں پٹھانوں میں آپ نے سندھ میں اور کراچی میں مارا ہے. اور اسی ضیاء الحق کی ٹیم میں وہی ضیاء الحق دہشت گرد کی اس ٹیم نے اس کا اور ISI کا آئیڈیا تھا. تو آج ہم پورا اپیل کرتا ہے اپنے جو پٹھان ہے پاکستان کی فوج میں 30% ہو 40% ہو, خدا کے لیے ابھی اٹھ جاؤ. آپ کسی چیز کے اوپر غیرت کرے گا. اس ریاست نے سوات نے آپ لوگوں کو ساتھ کیا کر دیا, ملکن میں کیا کر دیا, وزیرستان میں کیا کر دیا, افغانستان میں کیا کر دیا. اور جو دنیا سے آپ ڈال لیتے ہو اور دنیا کو بولتا ہے کہ پٹھان جو ہے نا دہشت گرد ہے, اور پھر آپ بولتا ہے کہ پٹھان بہت بہادر قوم ہے. پھر آپ پنجاب کی دروازوں پر لکھتا ہے کہ ہم پٹھان کی چوکیدار کی ضرورت ہے. پھر بولتا ہے کہ آپ ادھر کام نہیں کرتے. آج اگر آٹا شارٹ ہو جائے نا تو پنجاب سے 1 کلو آٹا بھی نہیں آئے گا. مگر آپ نے جو پشتونخوا کا بجلی ہے وہ چوری کر دیا. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی ٹائم آ گیا کہ انشاءاللہ یہ بنے گا بڑا افغانستان, ایک اکیلا پشتونستان جو کہ یہ ہمارا ماں باپ کا دھرتی ہے. ہم پاکستان کا احسان نہیں مانتے. پشتونخوا جو ہے وہ ہمارا ماں باپ کا جگہ ہے. پنجاب اور دہشت گرد جرنیلوں کرنیلوں نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا. ہمارا مدنیات آپ چوری کرتے ہیں. آپ پٹھانوں کو دنیا میں بتاتے ہیں کہ دہشت گرد قوم ہے. آپ ہمارے سر کے اوپر پیسہ لیتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی ٹائم آنے والا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کا
محمود غزنوی کا لخکر انشاءاللہ جمع ہو جائے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ اٹک پلسی اس طرف کرے گا جو کہ آپ ہم کو بہت نیچے آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہم کو پتہ ہے مجھے سندھ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پٹھانوں کے ساتھ. ہم کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پٹھانوں کے ساتھ. انشاءاللہ ابھی ٹائم آنے والا ہے کہ ہم آزادی لے لے گا. آزادی 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 انقلاب انقلاب انقلاب. پٹھانوں اٹھ جاؤ, ابھی ٹائم ہے, اپنا آزادی لے لو. اور جو پاکستان کے فوج میں جو جتنا بھی پٹھان ہے ابھی غیرت کا ٹائم ہے. اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کے اوپر غیرت کرو اور رخصت کرو اس کو اور آزادی لے لو. یہ امریکن کا غلام ہے, یہ برطانیہ کا غلام ہے, یہ انڈیا کا سکھ کا غلام ہے. یہ کبھی ہم کو آزادی نہیں دے گا. ابھی آزادی کا ٹائم ہے اور سارا پٹھان لڑو بر اکٹھا ہو جاؤ اور اس کو جو ہے نا چھٹی کرو. اللہ حافظ. اللہ